السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. زه یم د پوهانه سټوډیو مسؤل. غواړم تاسو ته په دې ویډیو کې وښیم څنګه د ډي وي لاټرۍ ګټلو وروسته د DS-260 فورمه ډکه کړو. په دې ویډیو کې به تاسو په دې وپوهیږئ چې وروسته د ډي وي لاټرۍ ګټلو دغه فورمه څه ډول ډکولی شو او کومو ټکو ته باید پام وشي. نو راځو پیلوو یې. دغه لینک چې ما خلاص کړی دی تاسو ته به یې په دې ویډیو په ډسکرپشن کې هم واچوم. کله چې تاسو دغه لینک خلاص کړو دغه ډول فورمه درته راځي. کنټینیو باندې کلیک کوو. کله مو چې کنټینیو باندې کلیک وکړ دلته ما خپل معلومات اچول دي. لومړی راځو کیس نمبر، هغه کیس نمبر چې تاسو ته د ډي وي لاټرۍ ګټلو کې درکړی وي، یعنې کله چې تاسو هغه خپله لاټري چیک کوئ دغه یو فورمه درته راخلاصوي چې هغه فورمه کې دغه کیس نمبر وي. کله مو چې کیس نمبر دلته واچولو کنټینیو باندې کلیک کوو. کنټینیو نه وروسته دغې ډول صفحه راخلاصېږي. دلته یو تخلص درنه غواړي. تولد نیټه غواړي. هر څه باید دقیق واوسي. څه ډول مو چې ثبت نام کړی وي، په کومو اسنادو باندې مو ثبت نام کړی وي، تذکیره پاسپورټ باندې، ټول باید همغه ډول منظم واچول شي. دلته د هغه د لاټرۍ کنفرمیشن نمبر غواړي. کله مو چې لاټرۍ کنفرمیشن نمبر واچولو آی ایم ات د اپلیکینټ، دلته به اپلیکینټ انتخاب کړئ. بیا به سیګنیچر کوډ ته چې دا دوی درکړی دی دغه سیګنیچر کوډ ورکړئ. کله مو چې کنټینیو کړه نو ستاسو فورم راخلاص شولو. لومړی کې لکه دا فورم ما ډک کړی دی، یوازې تاسو ته ښایم چې څه ډول باید ډک شي. دلته چې کله تاسو لاټرۍ ته لومړی ځل داخل شئ، ستاسو هغه کومه لاټري چې چا په نوم ګټل شوې وي همغه نوم دلته راځي. نو په دغې ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته لومړی چې دی پرسونل انفارمیشن دی. ګیټ سټارټډ پرسونل، دغه پرسونل انفارمیشن کې اوس لګیا وي چې دوې برخې لري. مثلا لومړی شور نیم دی، تخلص غواړي. ګیون نیم دی، مکمل یعنی ستاسو نوم غواړي، هغه د تخلص نه بغیر یوازې نوم. دلته په پښتو کې باید نوم او تخلص یعنی فول نیم ورکړئ په پښتو ژبه. کله مو چې دغه برخه تکمیل کړله دلته پوښتنه شوې ده هاو یو ایور یوزد ادر نیم، یعنی تاسو بل کوم داسې کلیوالي نوم یا داسې نوم چې په هغې باندې تاسو مشهور شوی هغه لرئ. که چېرته لرئ یس ووهئ، هلته هغه نوم ورته ورکړئ. خو مهمه نه ده نو انتخاب کړئ، ځکه هغه خپل اصلي نوم چې دی هغه کافي دی. لاندې پوښتنه شوې سیکس یعنی جنډر دی، میل یې که فیمیل یې، نارینه یې که ښځینه، هر څه چې وی هغه انتخاب کړئ. که چېرته تاسو هلته په ثبت نام کې فامیلي ثبت نام نه وي کړی، یعنی سینګل ثبت نام کړی وي، که فامیل لرئ هم تاسو هغه سینګل انتخاب کړئ. ځکه که مارډ انتخاب کړئ ولته ثبت نام سینګل کړی دی، په انټرویو کې تاسو ته دغه زیاته ستونزه جوړوي. نو هغه کلونه زمان اولادونه لرئ، مېرمنه لرئ هم تاسو چې سینګل انتخاب کړی وي ثبت نام کې باید سینګل انتخاب شي. ډیټ اینډ پلیس آف برث، د زیږېدو نیټه ده او د زیږېدو ځای دی. دلته به دقیق زیږېدو نیټه ورکړئ، لکه څنګه چې سر کې موږ هلته داخلېدو همغه زیږېدو نیټه باید دلته داخله شي. مثلا کوم ښار کې زیږېدلی، خوست کې. سټیټ پروینس آف برث، مثال ولایت او هیواد مو چې دی، خوست افغانستان دی. کنټري ریلیجن آف برث، دغه کې افغانستان انتخاب کړئ ځکه چې افغانستان مو د تولد ځای دی. نو کله مو چې دغه برخه تکمیل کړله راځو لاندې سیو باندې کلیک کوو. که چېرته سیو نه مثلا نیکسټ سټیپ ته لوډ شي نو خپله سیو کېږي دغه برخه. که سیو مو ووهلو هم سیو کېږي، خو نیکسټ سټیپ ته چې لاړې د لومړۍ برخه خپله ثبت کېږي. دلته پرسونل انفارمیشن دویمه برخه خلاصه شوله. کنټري ریلیجن آف اوریجن نیشنالیټي، افغانستان انتخابوو. دلته ډاکومنټ ټایپ څه دي، پاسپورټ، اډر ټریول ډاکومنټس، یعنی مثال نور کوم هغه چې وي هغه هم انتخابولی شي، خو پاسپورټ ضرور دی لومړی کې. کله مو چې پاسپورټ انتخاب کړو پاسپورټ نمبر ورکوو. دلته ډاکومنټ آی ډي یعنی د پاسپورټ نمبر.
country authority د ایجی ډاکومنت مثال دغه د پاسپورت صدور ځای کوم ځای کې دی افغانستان دی یعنی افغانستان افغانای پاسپورت دی نو حتما به دغه د صدور ځای هم افغانستان وي issuance date یعنی د صدور نیټه د پاسپورت وتم د می 2025 دا ما خپل پاسپورت کوم پاسپورت چې ما سره و دغه لاټري چې چاته وتلیله هغه د صدور نیټه مو ورکړې ده وتم د می 2025 ایکسپایری ډیټ دی وتم د می 2010 دغه برخه هم تکمیل ده do you have hold or how you held any nationality other than the one you have indicate above یعنی تاسو کومه بله نشنالیټي لرئ یا طبیعت لرئ چې کوم بل هېواد تاسو ته درکړی وي که لرئ یس که نه لرئ نو دغه برخه هم تکمیل شوه راځو بل سټیپ ته دلته پریزنټ ادرس یعنی اوسنی ادرس د کوم ځای کې دی سټریټ ادرس لاین 1 کې دغه ضرور دی دا باید دا کشي اسماعیل خیل مندوزي سربڼای ویلیج یعنی اسماعیل خیل مندوزي د سربڼایو یعنی د سربڼۍ اوسېدونکی دی دغه ادرس شولو د بل افیس نه دی دغه خالي پرېږدي پروانه کوي سیټي خوست دی سټیټ پرایویس یعنی دولت یا هیواد او ولایت خوست افغانستان شو پوسټل کوډ چې دی د اسماعیل خیل مندوزي 2555 دی نو پوسټل کوډ تاسو د هرې ولسوالۍ خپله سرچ کولی شئ ګوګل کې مثلا صوباري مرکز ندرشکوټ ګوربز هره ولسوالۍ زموږ ته پوسټل کوډ لري هغه ورکوئ هغه په ګوګل کې سرچ کولی شئ کنټري ریلیجن افغانستان دی افغانستان مو انتخاب کړی دی started living here مثلا د کوم وخت نه په دغه ادرس کې اوسېږئ مثلا ما چې کوم تاریخ ورکړی دی هغه مې د تولد نیټې نه وروسته چې څومره تاریخ دی هغه مې ورکړی دی تاسو هم همداسې کولی شئ پریویس ادرس مخکینی کوم بل ځای کې ادرس لرئ چې په بل ځای کې اوسېدلی وي د هغه نو انتخاب کړئ مثلا که څوک یې لرئ خپله خواښه ده ورکولی شئ خو نو بهترین ځواب دی چې بیا زیاتې پوښتنې په انټرویو کې نه راځي تلیفون شمیره ده تلیفون شمیره دقیقه شمیره فعاله شمیره ورکړئ کوشش وکړئ نوې شمیره یو نوی تلیفون چې هغه کارول شوی نه وي هماغه شمیره او تلیفون ورته منظم انتخاب کړئ هغه شمیره مو دلته ورکړې ده مثلا ویندور شمارې هم کولی شئ اډ کړئ خو موږ د هغه نه دي انتخاب کړي یعنی ډو ناټ اپلای مې کړي دي ضرورت نشته how you used any other telephone number during the last 5 years یا چې مثلا دغه 5 کالو کې تاسو کوم بل شمیره یا کوم بل تلیفون کارولی دی مو نو انتخاب کړی دی ایمیل ادرس هغه ایمیل ادرس چې تاسو ته لاټري پې ودلې ده یعنی لاټري پې انتخاب شوې ده شاید کوم مشکل نه وي بل ایمیل نوی ایمیل هم ورکړئ خو همغه ایمیل چې در سره وي همغه ایمیل ورکړئ دلته دغه ایمیل ما هم ورکړی دی how you used any other email address during the last 5 years یعنی په دغه 5 کالو کې مو کوم بل ایمیل ادرس هم کارولی دی نو مې انتخاب کړی دی سوشل میډیا یعنی فیسبوک تلګرام انسټاګرام ټیک ټاک هغې لینکونه دلته اچولی شئ خو ضرور نه ده دغه نن انتخاب کړئ یعنی چې نه یې لرمه ښه خبره دغه ده چې نه شي انتخاب که چېرته هغه مثلا لرلو مو بیا داسې دلته باید لینک واچوئ خو یا نوم شیان ورکوئ مثلا دلته مو فیسبوک انتخاب کړ دلته باید هغه د فیسبوک لینک واچوئ نو زه راځم خپله مخکینی هغه ته چې نن مې انتخاب کړی و کله مو چې دا برخه تکمیل کړله ادر سوشل میډیا بل کوم هغه لرئ مثال ټیک ټاک تلګرام هر څه چې لرئ یاست دلته باید نو انتخاب کړئ نو دغه دواړه برخې نو انتخاب کړئ راځو مخته بل سټیپ ته بل سټیپ کې پوښتنه شوې ده میلینګ ادرس as your mailing address is the same as your present address یعنی ستاسو دغه میلینګ ادرس چې تاسو ته شی لیږل کېږي یا مثلا تاسو ته یو د کومې برخې نه تاسو ته اسناد لیږلی کېږي کور ته دقیقه یا کوم بل شی درته لیږلی کېږي دغه ادرس او دغه تاسو چې مثلا اوس کوم موږ ته یاد کړل دغه یو شان دی یعنی یو ادرس دی دلته مو ځواب کړی دی چې یس پرمنټ ادرس
پرمیننٹ ادرس دی مثلا پلیز پرووایډ د فالوینګ انفارمیشن ان ویر یو انټینډ ټو لیو افټر ارایول ان د یونایټډ سټیټ دغه په امریکا کې کوم یو ملګری ادرس باید ولرئ نوم حساب کتاب هر څه باید منظم دلته واچوئ لکه مثلا ما ورکړی محمد خلیل د په امریکا کې دی یو سټریټ ادرس چې دی لاین 1 دغه ادرس مو ورکړی دی دقیق د بل یا فیشنل دی ضرور نه دی سیټي سن انټینیو دی سټیټ چې دی ټکساس دی زیپ کوډ یې دغه دی ټلیفون شمیره هم دغه ده دقیقه رسیدل در څه باید دقیق دغه ادرس ورسیږي دا ډېر ضرور دی as this address where you want to permanent residence card green card mailed آیا دغه ادرس چې تاسو دلته ورکړی دی ستاسو دغه ګرین کارډ چې دی مثلا دغه پروسه چې اوس تاسو ته روانه دغه ګرین کارډ دی هلته بیا هم دغه ادرس ته ولیږل شي لکه دغه ځای کې دغه کومه پوښتنه شوې ده مثلا که چېرته غواړي چې همدغه ادرس ته د ګرین کارډ ورسیږي نو دغې ته باید دغه یس کړي که چېرته نه غواړئ بل ادرس ورکوئ بیا نو انتخاب کړئ دلته په دغې برخه کې هغه کومه برخه چې لازمي ده مثلا کوم ځای ته غواړئ ګرین کارډ لوډ شي هغه باید ورته وضیح کړي هغه پاتې ورکړي لکه مثلا دلته سروس پوینټ دی دغه هلته مشخص ځای دی چې هغې ادرس یې هم ورکړی دی هغه د کنټاک کوم هغه چې د اداره چې ده چې دغې ځای ته دې لاړ شي دلته یو سټریټ ادرس یې هم ورکړی دی سیټي سن انټینیو سټیټ ټکساس زیپ کوډ دا زیپ کوډ شوله او دا ټلیفون شمیره شوله ستاسو ګرین کارډ باید دغې ادرس ته ځي که چېرته پاس مو یس لیکلی بیا به همدغې ادرس ته درته ځي خو دلته مونږ نو انتخاب کړی دی او دلته مو مشخص ادرس ورکړی دی چې مونږ ګرین کارډ یې دلته لوډ شي راځو بل سټپ ته دلته د فلور نوم دی فلور او د مور نومونه غواړي مثلا فلار نوم چې دی تخلص مې حیران ورکړی دی فلار نوم احمد شاه تولد نیټه معلومه نه ده ډو ناټ نو بل پلیس اف برت خوست افغانستان دغه عادي پوښتنې دي دغه مګرانې نه دي هر څوک به دې پوهېږي as your father still living آیا ستاسو پلار اوس هم ژوندی دی که ژوندی وي یس او که وفات وي نو انتخاب دی year of death مثلا که چېرته نوم انتخاب کړلو چې ژوندی نه دی یعنې مړ دی بیا به هغه د وفات کېدو نیټه هغې کال به هم دلته لیکې نو دلته مونږ کال لیکلی دی 2000 کې وفات شوی دی مور نوم دی شور نیم at birth do not know given name شاد بیبي date of birth معلوم نه دی place of birth city دی خوست state province خوست افغانستان دی country religion افغانستان دی is your mother still living آیا ستاسو مور ژوندی ده yes یعنی بلې ژوندی ده is your mother address the same as your father آیا دغه د مور ادرس چې هم لکه څنګه چې د پلار دی همغه ادرس دی مو ورته لیکلی yes current address اوسنی ادرس دلته مثلا لیکل شوی دی اسماعیل خیل مندوزي سربانی ویلیج لکه اوسنی ادرس چې دی هم همدغه ادرس ته د مور او پلار او د ټول فامیل یعنې ستاسو خپل هم همدغه ادرس کېږي خوست افغانستان سیټي خوست افغانستان سټیټ پروینس دی پوسټل کوډ 2555 کنټري ریلیجن افغانستان دغه پروسه هم تکمیل شوله انشاءالله ما خاص ستونزه نشته کې که کومه ستونزه موږ ته په کمنټ کې ویلی شئ هغه ستونزه انشاءالله موږ در سره حل کولی شو دلته فامily انفارمیشن پریویس سپورټس دی مثلا هلته موږ تاسو ته لومړی ذکر کړل چې که چېرته په مجردی کې تاسو هغه کړی وي ثبت نام کړی وي باید په مجردی کې دغه فورم هم ډک شي که په متحله کې یعنې فامیلي مو ثبت نام کړی وي بیا باید فامیلي ټول غړي ورسول شي دلته پوښتنه شوې ده ډو یو هو اني پریویس سپورټس آیا تاسو یعنې مېرمنه لرئ که چېرته نارینه وای د مېرمنې پوښتنه کوي که چېرته ښځینه وای د خاوند پوښتنه کوي که چېرته یس مو کړ بیا د هغې ټول معلومات درنه غواړي دلته موږ نو انتخاب کړی دی همدغه نو صحیح دی راځو بل سټپ ته فیملی انفارمیشن چلډرن ډو یو هو اني چلډرن که چېرته په مجردی کې مو ثبت نام کړی وي نو دا معلومه خبره ده چې ماشومان نه لري څوک نو انتخاب شوی دی راځو بل سټپ ته پریویس یو اس ټریول انفارمیشن
لکه پخواني امریکې کوم اسناد یا مثال کومه پروسه مو مخکې به ولې وي هغې پوښتنه شوې دلته Have you ever been in the US آیا کوم وخت امریکې ته تللی نو Have you ever been issued a US visa تاسو ته کوم وخت د امریکې ویزا ایزو شوې ده یعنی چې تاسو کار پې کړی وي تاسو لاسته راوړی وي نه Have you ever been refused a US visa been refused یعنی دغه داسې پوښتنه ده چې مثلا تاسو کومه ویزا چې ده چې تاسو ته مثال تاسو اپلای ورته کړی هغه ریفیوز شوې ده یعنی رد شوې ده مونږ انتخاب کړی دي چې نو راځو بل سټپ ته present work education training information دلته اسناد دي اسناد ضرور دي 12 سم اسناد هغه څوک چې د ولټۍ کې بریالي شي نو باید د 12 سم اسناد ولري که څه هم چې 12 نه فارغ نه وي هم ثبت نام کولی شي شاید لاټري هم ورته ووځي خو انټرویو کې تر ټولو غټه کامیابي چې دا د 12 سم اسنادو درلودونکو لپاره ده دلته پرایمري اوکوپیشن چې دی ناټ امپلاید باید انتخاب شي بل in the which occupation do you intend to work in the US کومه برخه کې تاسو غواړئ چې کار وکړئ په امریکا کې دلته مو ایجوکیشن انتخاب کړی دی راځو بل سټپ ته دلته هغه د تعلیمي برخې چې مثلا کوم ځای کې مو تعلیم کړی دی هغه پوښتنې دي where you previously employed were you previously employed تاسو دغه زه یو ځل پښتو درته ترجمه کوم چې ذهن نه مې ووتل آیا تاسو مخکې کار کړی دی کار مو کړی و نو مې انتخاب کړی دی نو باید ځواب شي Have you attended the additional institution at the secondary level or above آیا تاسو دغه منځنۍ زده کړې یا مکمل زده کړې کړي دي دلته مو یس انتخاب کړی دی کله مو چې یس انتخاب کړل دلته هغه ایجوکیشن لیول ارسي high level of education completed دلته مو لیکل دی های سکول ډیپلوما لکه د 12 سم اسناد لرم یعنی ډیپلوما یم دلته که چېرته تاسو د پوهنتون نه هم فارغ وئ دلته باید بیا دوه ذکر شي دوه چې کله ذکر کړئ لاندې بیا د پوهنتون هغه هم درنه غواړي معلومات خو موږ یوازې د 12 سم اسناد انتخاب کړی دي چې 12 نه فارغ یم یو شمېر هم لیکل دی که چېرته پوهنتون نه فارغ وئ هم تاسو مه کوئ یوازې 12 انتخاب کړئ ځکه 12 اسناد لرئ هغه کافي دي که چېرته پوهنتون په درجه باندې ځان معرفي کړئ بیا هلته ستاسو نه ډېرې ګرانې پوښتنې کېږي نو راځو دلته د هغه د مکتب نوم دی عبدالحی حبیبي بوایز های سکول دغه مو ورکړی دی سټریټ ادرس خوست سیټي سنټر یعنی خوست مرکز کې انتخاب دی سیټي چې دی خوست دی سټیټ د خوست افغانستان دی پوسټل کوډ یا زیپ کوډ ضرور نه دی ډز ناټ اپلای مې کړی دی کنټري ریلیجن افغانستان دی کورس اف سټډي های سکول باید انتخاب شي دلته ولیکل شي ډیګري ډیپلوما ار certificate received high school degree یعنی د 12 سم اسناد لرم date of attendance from date of attendance to دغه کالونه باید د افغانستان تعلیمي کالونه چې دي تعلیمي کال په کوم وخت شروع کیږي د غیر شروعونه د اول سم درس نه تر 12 سم په پورې هغه دقیق هغه ډیټ باید ورکړي مثلا د حمل په 15 شروع کیږي ته چې په کوم کال کې د مکتب شروع کړل حمل 15 میاشت هغه انګلیسي کال ته وړوي دغسې د فراغت کال چې دی مثلا د هود په 10 یا 15 ختمیږي او هماغه د هود 15 او کال د کوم د فراغت کال چې دی دغه انګلیسي ته وړوي هماغه کال ورکوي دغه پروسه هم تکمیل شوله چې دا ډېره مهمه ده په دې کې باید ډېر دقت وکړئ راځو بل سټیپ ته دلته هغه پوښتنې دي چې د امریکا پر ضد مثلا کومې پوښتنې شوي چې د کوم کارونه باید تاسو ونه کړئ یا مثلا پوښتنې شوي ده چې have you traveled to any countries religions within the last 5 years تاسو په د 5 کالو کې کوم بل هېواد ته تللی نو
دا ټول باید نو انتخاب شي. که چېرته یس انتخاب کړئ تاسو ته پوښتنې هغه زیاتېږي. دا پوښتنې دي چې تاسو کولی شئ په چټ جي پي ټي یا په ګوګل ټرانسلیټ کې ترانسلیټ هم کړئ، هغه ستاسو مربوط خپله پوښتنې ځوابولی شئ. دلته ما ټولې نو انتخاب کړي دي، ما ته مناسب نو دي چې نو باید انتخاب شي. بل هغه کې سټیپ کې سکیورټي ان بیکګراوند میډیکل ان هیلث انفارمیشن، دغه هم هغه پوښتنې دي چې د امریکا مربوط هغه شی دی لکه ډو یو هاو کمیونیکیبل ډیسیزز اف پبلک هیلث، کوم مشکلات لرئ، مریضي لرئ چې هغه داسې ناروغي وي چې تاسو په بدن کې مثلا لکه ټي بي غټې مریضۍ دي، دلته مو نو انتخاب کړی دی. ډو یو هاو ډاکومنټیشن ټو اسټبلیش دیټ یو هاو ریسیوډ ویکسینیشن ان، لکه د واکسینو کارت چې واکسین موال دی واکسین لرئ، دا باید یس انتخاب شي. د لاندې دوه نورې پوښتنې چې دي دا باید نو انتخاب شي. عموما ډېرو لپاره ټولو لپاره دا کومې پوښتنې چې ما ځواب کړي دي همدغه انتخابېږي. راځو بل سټیپ ته، سکیورټي ان بیکګراوند کریمینل انفارمیشن، دا هغه پوښتنې دي چې د امریکا کوم هغه چې دي قوانین چې دي هغه تشریح شوي دي، ټولو ته باید نو ځواب ورکړل شي. نو دا چېرې یوه تاسو ته زه پښتو ته ترجمه کوم یا درته وایم ډېر وخت نیسي، تاسو کولی شئ په ګوګل یا په چټ جي پي ټي ترانسلیټ هم کوئ، خو د هغه ټولې نو انتخابېږي، هر یو لپاره نو انتخابېږي. راځو بل سټیپ ته، په دې کې هم هغه پوښتنې دي چې مثلا هغه سکیورټي انفارمیشن دي، دې کې هم د سر نه ون سر تر اخري پورې ټولې نو انتخابېږي. هر هغه څوک چې 12 نفر وي اسناد لري ټول ته یو شان دغه پوښتنې چې باید نو انتخاب شي. راځو بل سټیپ ته، په دې کې هم مثلا هغه پوښتنې دي لکه د سکیورټي انفارمیشن ټولې نو باید انتخاب شي د سر نه تر اخره پورې. راځو بل سټیپ ته، دلته security and background information law violation information 1. Have you ever sought to apply or assist other to obtain a visa؟ دغه هغه پوښتنې دي چې مثلا ځواب یې نو دی، تاسو کولی شئ په ترانسلیټ او ګوګل باندې چټ جي پي ټي او ګوګل باندې ترانسلیټ کړئ. خو دا هغه پوښتنې دي چې د 12 صنف اسناد لرونکو لپاره عموما دغه ځوابونه باید انتخاب شي. راځو بل سټیپ ته، په دې کې هم ټولې پوښتنې نو انتخاب شي، باید ورته پوښتنې دي ټولې باید نو انتخاب شي. دغه کومې پوښتنې چې دي هم دغه هم باید نو انتخاب شي. هر یو درته ترجمه کولی شم، خو دا چې زیات وخت نیسي نو د هغې نه تېرېږو، تاسو کولی شئ هره یوه پوښتنه خپله ترجمه کړئ. Have you ever applied for a social security number؟ دا social security number چې دی دا چې کله په امریکا کې تاسو اوسئ هغه وخت کې دغه security number social security number ته باید اپلای وکړئ. تاسو نه پوښتنه شوې ده چې آیا دغه ته دې اپلای کړی ده؟ نو، یعنې لکه هغه څوک چې هلته غیر قانوني اوسېږي ډي وي لاټرۍ ته یې اپلای کړی بیا انتخاب شوی وي دې هغه ته هم اپلای کړی وي، نو بیا هغه وخت کې د یس انتخابولی شي، معلومات داخلولی شي. خو دا چې موږ لومړی ځل د لاټري راته وتلې ده نو باید انتخاب شي. دلته یو بله پوښتنه شوې ده، ډو یو هاو authorize disclosure of information from this forum to the Department of Homeland Security, the Social Security Administration and such other US government agencies. دا داسې ویل چې دغه ستاسو کومه هغه چې دي معلومات انفارمیشن چې دي دغه د امریکې کومې رسمي ادارې چې دي مثلا دغه کومو برخو سره چې دغه شریک کېږي دغه اسناد دې شریک شي د دوی سره، نو دلته ځواب باید حتما یس وي، ځکه چې دوی باید په دې باندې وپوهېږي دغه زموږ اسناد وڅېړي، دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې دغه شریک شي. نو راځو بل سټیپ ته، دغه هم تکمیل شو. دلته آخري برخه راغله د پرسنل اډرس اینډ فون انفارمیشن، دغه ریویو ته راغله خبره. نو دا باید ټول ریویو شي، چیک شي، وکتلی شي. که چېرته تاسو دغه فورم یو ځل سبمیټ کړ نو دویم ځل لپاره ته نشي کولی دغه فورم ډک کړي یا کوم ایډیټ پکې وکړي. راځو لومړی دغه پرنټ کوو چې دغه ریکارډ زموږ سره وساتلی شي. دا ځان سره زه ساتم چې ثبت یې کړم. ځان سره مې ریکارډ وساتلو.
ته لاړو دغه د ټول هغه څه چې پوښتنې ځواب شوي دي موږ دلته ټولې هغه کړلې ځان سره ریکارډ وساتلو کله مو چې ریکارډ وساتلو راشئ نیکسټ فامیلی ته دغه بل هغه چې د فامیلی انفارمیشن دی دا پرنټ کړئ ځان سره یې وساتئ ثبت کړئ ریویو ډېره ضرور ده تر څو چې ریویو ونه کړئ دومره مه سبمیټ کوئ ځکه ځینې اشتباهات که چېرته درنه وشول دغه ټوله پروسه مو ګډوډه کوي بل سټپ تر څو د هغه هم پرنټ کوو سیو از دا ټول سټیپونه چې کوم تاسو ډک کړي دا باید ټول ځان سره وساتئ ثبت کړئ ځکه چې کله تاسو هلته انټرویو ته ځئ د هغه باید ټول در سره وي د 12 اسنادو سره او د دغې اسنادو سره باید ټولې فورمې در سره وي ټول ځان سره ثبت کړئ ځکه کومې پوښتنې مو چې په دغه فورم کې تاسو ځواب کړي دي هغه ټولې پوښتنې هلته بیا کېږي درنه دلته اخري برخه راغله چې سبمیټ دلته ګوره د هغه اخري برخه راغله ده ساین اینډ سبمیټ کله مو چې دغه بټن ووهله دلته یو څه مهم شیان دي چې هغه باید تکمیل شي مثلا په دې تاریخ باندې تاسو دغه فورم سبمیټ کیږي هم do you anyone assist you in filling out this application دا یو ځل غواړم تاسو ترجمه کړم چې په هدف یې پوه شئ ایا چا تاسو سره د دې غوښتنلیک په ډکولو کې مرسته کړې یعنی دغه فورم خپله ډکوئ که بل چا مرسته در سره کړې ده که چېرته خپله ډکوئ همدغه نو ورته انتخاب کړئ عموما باید هغه نو انتخاب شي چې یعنې مثلا خپله مې ډک کړی دی ځکه که چېرته بل څوک تاسو دغه اپلای درته کوي یا دغه فورم درته ډکوي هغه دومره په کیسه کې نه وي نو شاید ستونزې جوړې شي نو دغه نو انتخاب کړئ چې مثلا ما په خپله ډک کړی دی دا د ورونو د DS-260 فورم اخري مرحله راغله چې دغلته یو څو نقطې مهمې نقطې دي چې لومړی باید په دغه ځای باندې کلیک وشي چې دغه هغه راخلاصه شي صفحه که څه هم دا د اکروبات ډاونلوډر ده چې PDF هغه لپاره چې مثال PDF خلاصوي بیا به په دې باندې کلیک وکړئ چې دغه صفحه راخلاصه شي دا به ځان سره ثبت کړئ نو کله مې دا ثبت کړله هغې نه وروسته لاندې دغه KCC نمبر چې دی هغه د ډي وي لاټري دا کوم نمبر چې دی دا کپي کړئ خو د منځ کې 000 چې دی دغه ترې ایسته کړئ یوازې هغه نمبر ورکړئ لاندې د پاسپورټ نمبر ورکړئ او کوم چې کوم الکترونیک سیګنیچر دی د هغه دلته ولیکئ او مخکې لاړ شئ لکه دغه ځای باندې کلیک وکړئ ساین اینډ سبمیټ کله مو چې دغه وکړلو ستاسو مکمل فورم به سبمیټ شي دغه دی سبمیټ شو هغه کوم هغه چې و لاندې معلومات وره you have successfully signed and submitted your application you cannot make any changes to your application at this point please click next confirmation to complete the application process اوس لاړ شئ next برخه ووهئ دلته هغه کوم شیان چې دي دا باید ځان سره وساتئ بیا هم لکه ما مخکې هم یو ځل ټوله برخه ځان ته کړې وه ډاونلوډ کړې وه او تاسو کولی شئ دغه ځای نه هم دغه ټول هغه چې دي ډاونلوډ کړئ لکه لومړی پرنټ کنفرمیشن دی دا باید ځان سره وساتئ دلته زه یو پرنټر ورته جوړوم دا مې هم ثبت کړ
DS-260 فورم هم مکمل دغه دی ټولې هغه پوښتنې چې دي هغه کې دي موجودې دي. که ټولې یو ځای شوې هغه وخت کې موږ جدا جدا واخیستلې. ګرانو هېوادوالو دغه وه د DS-260 فورم مکمله لارښوونه چې تاسو ته مو په دې ویډیو کې خپره کړله. کله چې اخري وروستۍ برخې ته راشئ نو لومړی د هغې نه مخکې سټیپ کې ستاسو فورم سبمیټ شولو یوازې دلته دغه فرینډ کنفرمیشن او فرینډ فورم DS-260 دغه ځان سره وساتئ. کله چې دغه بټن یې ووهئ تاسو ته PDF فایل درکوي په دې ډول هغه به ځان سره وساتئ. کله چې تاسو انټرویو ته ځئ دغه شیان به تاسو سره در سره وي. نور نو دا وه د DS-260 فورم ویډیو لارښود چې تاسو ته مو وړاندې کړلو. که کومه پوښتنه یا غوښتنه لرئ نو کمنټ کې له موږ سره شریکې کړئ. په راتلونکي کې به تاسو ته لا ښې ویډیوې خپرې کړو. نور نو ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.